ما پرې خبر کې ولې کور بچی نه یادېږي ما پرې خبر کې ولې کور بچی نه یادېږي ما اورېدلی دي چې دا ځل مسافر نه راځي مخته دی چې اخلاص صفا وایم که منې او که نه یې منې اخلاص صفا وایم که منې او که نه یې منې مالا جادو په خلکو نه راځي منتر نه راځي حسن انتها د مینې زور دی محمد د زړونو په دنیا باندې راخور دی محمد صادق دا مقام د بل انسان په نصیب چرته ته ګوره کور په کور او لور په لور دی محمد سلامونه نیکې هیلې احترامات مې قبول کړئ ملګرو د نننۍ مرکه مو راوړې پېښور ته د چا خوا نه راغلي وو د اسماء اخلاص بیبي خواله نو ملګرو راځو د هغوی نه به څه تپوسونه د هغوی د ژوند په حواله د هغوی د تعلیم په حواله د هغوی د فیملی په حواله باندې هم کوو د هغوی نه به ستاسو لپاره غزلې هم ریکارډ کوو نو وخت په نه خرابوم راځم اسماء اخلاص ته اسماء اخلاص په پروګرام کې درته په خیر علی او هرکلی ویم ډېره زیاته مهرباني خوشحاله اوسئ ستاسو چې څومره هم مینوال دي او دا مهال زما چې څومره مینوال دي ما ګوري د ټولو ډېره زیات شکریا ادا کوم او ستاسو په تیره هم ډېره زیات شکریا ادا کوم چې دومره لرې نه راغلی او دغه بختور ساعتونه مو موږ ته راکړه نو خوشحاله شئ مننه مو کوم ډېره زیاته مننه اسماء اخلاص وخت یې څنګه تېرېږي وخت د وخت په هکله به درته دومره ووایم چې وخت مې ډېر زیات ښکلی تېرېږي او د چا سره د چا چې مور ژوندی وي د چا چې پلار ژوندی وي د چا چې وروڼه وي د چا چې خویندې وي او چا چې دومره ښایسته مینهوال وي د هغې وخت به څنګه نه تېرېږي ښکلی نو شکر الحمدلله په ژوند کې ښه استادان لرم په ژوند کې ښه ملګري لرم او پوهانو کسانو سره زموږ ناستې پاستې کېږي نو په دې وجه باندې وخت ډېر زیات ښکلی تېرېږي او انشاءالله را روان وختونو به هم ښکلی تېرېږي ډېر زیات ښکلی اسماء اخلاص یو پوښتنه لرم چې آیا په دې نن سبا وخت کې او بیا په دې ماحول چې کوم جوړ دی په دې کې ستاسو یو زنانه ذات لپاره شاعري بیا هغوی سره بار په پروګرامونو کې ناستې پاستې د دوی د تکلیفات وغیره راځي نه زه وایم چې انسان په خپل ځان سیف ساتلی شي نو څوک هم هغه ته نقصان نشي رسولی یا څوک هم هغه ته مشکل نشي جوړولی نو زما سره خپل فیملی زما سپورټ کوي زما وروڼه زما مور پلار نو ما ته هیڅ مشکل نه دی راغلی او واقعي ستاسو خبره په ګل بدله چې معاشره د پښتنو معاشره ده په دې کې بهر جنۍ راوتل بیا په میډیا باندې بیا مختلف پروګرامونه اټینډ کول بیا شعر ویل نو دا د هغې دپاره ډېر زیات ګران دي نو ما دپاره هم لږ ډېر مشکلات پیله نه وو چونکې پیله خیال مو کړي نو کله چې انسان د یو څیز ابتدا کوي نو هغې کې مشکلات ورته وي نو ما ته هم لږ ډېر مشکلات وو خو بیا تعلیم شو او لږ ډېر مونږ والد صاحب دلی زما وروڼه هغوی سره مونږ خبرې وکړې چې نه ژوند داسې نه دی پکار ژوند یو مطلب یو ښایسته اړخ خپلول دي په ژوند کې ډېر څه کول دي ځکه چې د دې خاورې دپاره د دې پښتنو لس دپاره او د پیغلو دپاره نو انشاءالله زما چې کوم ټارګټ دی هغې ته به زه خپل ځان رسوم خپل منزل به خپلوم او ډېر څه به کوم د دې ولس دپاره انشاءالله موږ به هم دعاګانې کوو چې الله تاسو خپل منزل ته ورسوي او په هغې کې تاسو په دغه سفر کې تاسو الله کامیاب کړي امین انشاءالله اسماء اخلاصو یو غوښتنه بله کومه چې ادب کې ستاسو څومره وخت وشو شعر خو زه د تیرو 9 کالونو لیکم د شعر سره زما وابستګي ده ما به د اباسین صاحب دلی د ټولو کتابونو ما لوستلی دي زه ټول شاعران خوښوم او شاعران نه باندې ټول ګران دي چې هغه د ادب سره تعلق ساتي شعر لیکي سندره وایي نو دغه زمونږ د دې خاورې وګړي دي د دې خاورې پیداوار دی پکار دی چې مونږ پې فخر وکړو مونږ پې ویاړ وکړو نو شاعران او سندرغاړي دا ټول خوښوو زمونږ د سر تاجونه دي مونږ پې فخر کوو او په ادب کې دومره وخت شو چې تر دې دمه دغه لفظونه لیکو دغه لفظونو تړون کوو څوک مینهوالې خوښوي څوک یې نه خوښوي خو بیا هم شعرونه هر انسان ته خپل شعر خوږ دی او هر انسان ته خپل شعر بالکل ګران دی نو زه وایم چې که چاته زما شعر نه ښه نه لګي نو خو د هغې خپل مزاج دی د هر انسان خپل مزاج دی چاته ښه لګي چاته ښه نه لګي خو ما د خپل شعرونه ډېر خواږه دي او زه انشاءالله کوشش کوم چې ښه نه ښه لفظونه راوړم او د لفظونو ښه تړون وکړم اسما تعلیم مو څومره کړی تعلیم مې تر دې دمه 15 کې یم پښتو وایم د اسلامیه یونیورسټي نه
نو ان شاء الله ډیر زر به زما ماستر کمپلیټ شي یعنی 14 نو بس دغه تعلیم مې دی دغه حالي ځلې دي. اسما د کتاب په حواله مو څه خیال دی؟ کتاب په حواله ډیرو زیاتو خلکو کوشش وکړو چې کتاب چاپ کا او کتاب ولې نه چاپ کې. نو یو خدا و چې ما ویل کله چې زما 14 کمپلیټ شي پوره شي نو زه بیا کتاب د پاره وزګار هم شم او زه بیا خپل شعرونه راغون کما هغه بس بیا چاپ کما. خو بیا داسې حالات رااله چې کتاب مطلب اوس مې کوشش روان کړی دی چې کتاب زر چاپ کم. نو ان شاء الله وخت به لري نه ډیر زر به ان شاء الله د مینوالو لاسونو ته زما کتاب راشي. لکه دا مبارکي ده. بالکل بالکل. ډیر زیاته مننه اسما چې تاسو موږ له وخت را کو خپل قیمتي په دغه ته پوښتنه باندې یو غوښتنه لرم چې زما د هر پروګرام فارمیټي هغه یو شعر چې باغی کې تاسو ته خپل ژوند یا حقیقت کاری هغه شعر تاسو ډیر زیات خوخي هغه یو شعر له شریک مرګ زما استاد محترم پروفیسور ډاکټر عباسین یوسفزیب سر هغه چونکه زما د ژوند کې زما آیډیل دی ماتینه سبق هم لګیا دی روان دی دین علاوه زما د شاعري هم استاد دی اصلاح هم زکوم. نو دا غو یو شعر را د ډیر زیات را یادېږي ماته پکې د خپل ژوند تصویر ښکاری چې د ما په ډیر ځینو کې ویلي هم دی د احساس د نزاکت می داسې حال دی د احساس د نزاکت می داسې حال دی په وړه وړه خبره باندې زړه خورم. نو دا شعر د دې شعر سره زه دا خبره لکه مطلب وایم چې زه په وړه وړه خبره باندې خفه کېږم مطلب پته نه زما فطرت کې داسې دی. کوم انسان چې په وړه خبره باندې خفه کېږي د په وړه خبره خوشحاليږي هم. بالکل. نو زه په وړه خبره باندې خوشحالېږم هم او په وړه خبره باندې خفه کېږم هم. نو بس دغه زما فطرت دی او بعضی شیان د فطرت سره چې کوم تړون ساتي هغه کې څوک څه نشي کولی. عادت بدلول هم نه پکار. عدل بالکل هم داسې خبره ده. ډیره زیاته مننه اسماء اخلاصو د ملګرو سره ربا غزل سره شریک کې. غزل خو ټولو ملګرو زما څومره غزلې دي هغه ټولو اوریدلې هم دي. دا غزل هم ما په پروګرام کې ویلې دي بیا هم تاسو ته به ډالۍ کوم تاسو چې څومره مینوال دي او زما چې څومره مینوال دي دا پروګرام تاسو ګوري نو ټولو ته دی ډالۍ وي چې می د دواړو خمارو سترګو نظر ناراضي چې می د دواړو خمارو سترګو نظر ناراضي زما په ژوند کې دی بیا دغه سی اختر ناراضي. ډېر ښه دی. چې می د دواړو خمارو سترګو نظر ناراضي زما په ژوند کې دی بیا دغه سی اختر ناراضي او یو پښتانه یو جدا جدا قومونه نه یو یو پښتانه یو جدا جدا قومونه نه یو دلته یووالی ولې بیا د لروبر ناراضي. ډېر ښه دی ډېر لا مننه. یو پښتانه یو جدا جدا قومونه نه یو دلته یووالی ولې بیا د لروبر ناراضي او ما پر خبر کې ولې کور بچی نه یادېږي ما پر خبر کې ولې کور بچی نه یادېږي ما اورېدلې دي چې دا ځل مسافر ناراضي. ډېر لا ډېر ښه دی. ډېر مننه او د مینې لارو باندې لاړم او پوه شوم د مینې لارو باندې لاړم او پوه شوم دلته مې اوس په یو پښتون باندې باور ناراضي. ډېر ښه دی. او مننه او وایي چې ما پر ډېر سوچ وکړو د سوچ نه پس کامیاب شوم ما پر ډېر سوچ وکړو د سوچ نه پس کامیاب شوم نه په ذهن مې اوس هغه شان چکر ناراضي. ډېره مننه او مقصد چې اخلاص صفا وایم که منې او که نه یې منې اخلاص صفا وایم که منې او که نه یې منې مالا جادو په خلکو نه راځي منتر نه راځي. ډېر ښه دی اخلاص. مننه. نور به راسره څه شریک کړئ؟ بس دغه یو غزل و په یو غزل خو نه خلاصېږي ځکه چې تقریبا وایي چې د ملاکنډ نه تر د پېښور پورې یو غزل سفر نه دی. غزل به سره بل هم شریک کړم چونکې تاسو ډېر لرې نه راغلي نو غزل به سره بل شریک کړم چې ماله کلې یار ښه دی ستا دپاره ښار ښه دی ماله کلې یار ښه دی ستا دپاره ښار ښه دی دغه د نن وخت زلمې بس په دغې لار ښه دی او تا سره دې ګرځي ځه ماله نوزګار ښه دی. ډېره مننه وایي چې ماته چې لورکۍ ووایي دا غږ مې د پلار ښه دی ای د ملکنډ سیمې ستا غر او چینار ښه دی. جوړ به څه د ورانو شي مړه بس ښه کار ښه دی څوک به اخلاص پوه شي
پوه شي تلل ښه دي تلوار ښه دی. ډېره مننه. ټپیزې زما په کتاب کې انشاءالله شامل دي، را بشي نظمونه هم دي پکې، شعرونه دا مهال مې نه یادېږي بیخي. ضیا والا به یادېږي. ضیا والا یس ضیا مینوال وایي چې ضیا څوک ده؟ ضیا زما رورجان دی او هغه په ما باندې ډېر زیات ګران هم دی. زما په ټپو کې هم د هغوی ذکر راغلی دی، په ټپیزو کې هم، او انشاءالله را روانې د آصف علي په اواز کې زما ټپي دي، هغه به هم په هغې کې هم شته دی. د نه علاوه شیناګل هم زما ټپي ریکارډ کړي، هغې کې هم شته دی، او نور هم داسې سندرغاړي دي چې هغو انتخاب غزل زما ورسره دي. ډېر زر به یې مینوال واوري. اسما جی په اخره کې د ملګرو ته یا د مینوالو ته په سکرین باندې چې تا دا ټیم ګوري یا تا ویني، هغوی له څه پیغام ورکول غواړي؟ زه به هغو ته دا پیغام ورکړم چې زړه په وجود کې داسې د هغې مثال دی لکه د بادشاه که نه، او کله هم چې د یو ملک بادشاه خفه وي نو ټول هغه چې کومه علاقې کوم وطن هغه لازمي خبره ده، هر څه ګډوډي خفه وي که نه. نو زه هم وایم کله هم د چا زړونه مه ماتوئ، کله هم د چا زړونه مه خفه کوئ. چې د یو انسان سره تاسو اختلاف لرئ، ستاسو نه خوښېږي، هغوی مه ګورئ. اوس زما په پیج کې اکثر له داسې کسانې فطرت روجانه چې هغوی څه وکړي، یا خو غلط کمنټ وکړي یا غلط میسجونه وکړي. نو زه هغوی ته وایم چې لکه هغوی ته زه حیرانه په دې شم چې یو خو زما پیج فالو کړی دی، پیج مطلب فالو کړی که نه، پیج لایک کړی دی، پوسټونه هم هغوی زما ګوري. نو زه ورته وایم چې مطلب ستاسو د غلطي خبرې په وجه ستاسو ټول شخصیت ته، ستاسو شخصیت خلکو ته ښکاري که نه، چې دا د کم شخصیت خاوند دی یا د کم شخصیت مالک دی. نو زه وایم که سندرغاړی دی، که شاعر دی، که د بلې طبقې سره تعلق ساتي، د هر انسان خپل کار دی، هر انسان پیدا دی خپل خپل کار لره که نه. نو هر انسان خپل کار له پیدا دی، چې څوک هم څه کوي، هر انسان په خپل کار باندې په خپل زیار باندې ښه پوهېږي. پرېږدي چې هغوی ژوند وکړي او هغې د ولس دپاره کې انسان، که زه غواړم چې زه د خاورې دپاره څه وکړم، خو که شاپه شاپه انسان پسې داسې قسمې کې مطلب خبرې کېږي، خپې وال کېږي، جیلسي وي، نو خلک هغه خبره ټارچر شي که نه، ذهني ټارچر شي. نو زه دا وایم چې داسې نه ده پکار. هغه وایي چې مینه ورکوئ خو په بدل کې هېڅ مه غواړئ. نو مینه ویشئ، زړونه خوشحاله کوئ، زړونه کله هم مه ماتوئ. دغه زما پیغام دی. ډیره زیاته مننه ملګرو. دا وه اسماء اخلاص خور چې موږ تاسو ته خوندورې خبرې هم واورېدې، خوندور شعرونه. اخره کې چې دوی کومه خبره وکړه چې یاره دا خلک غلط کمنټس کوي یا غلط میسج کوي، نو زما په خیال چې کوم ملګري هم کوي نو دا غلطه کوي، بلکل داسې نه ده پکار، ځکه چې هر انسان په خپل کور کې خپله تورسرې لري. هغه بل ته داسې میسج کوي یا داسې غلطه خبره کوي، نو زه یم چې اول د په خپل کور نظر وغورځوي، پس د هغې نه د بیا هغې انسان بلکل ویل کېږي هم چې کم انسان څنګه یې که نه، نو هغه ته ټوله دنیا څنګه ښکاري. اوس که یو انسان ښه وي خو دنیا به ورته ډیفینټلی ښه ښکاري، خو که یو انسان په خپله ټیک نه وي نو هغه ته به ټوله دنیا مطلب غلطه ښکاري که نه. نو په خپل ځان باندې نظر پکار دی، په خپل سوچ باندې، په خپل سوچ او فکر باندې کار وکړئ چې تاسو مطلب کم سوچ او فکر لرئ، دغې کار وکړئ چې دا ښه شي او دا روښانه شي چې د دې خاورې دپاره څه وکړئ. ځکه چې دا ملک د ډیرو ملکونو نه وروسته پاتې دی، نو دا پښتانه خلک په څنګه خبرو باندې یادوي. نو زه وایم چې پکار دی موږ څه وکړو د دې خاورې دپاره، د ولس دپاره، چې زموږ دغه تصویر په بهر ځایونو کې خلکو ته څنګه شو کېږي او څنګه هغو ته ښکاري، چې دا موږ بدل کړو او دا یو د دې ملک نه، زموږ د دې خاورو نه موږ یو ښایسته تصویر بهر خلکو ته ورکړو. زبردست پیغام. ملګرو د اسماء اخلاص خبرې تاسو هم واورېدې، د هغه ژوند تاسو هم واورېدو، د هغه شاعري تاسو هم وکتله. خپله نننۍ خپرونه هم په دغه ځای راټولومه. د ارشد جان شاکر صاحب 2 شعرونه را یادېږي چې که د کمسو تړلو ول هم راځي، ماله د زړه د صبر چل هم راځي. که د کمسو تړلو ول هم راځي، ماله د زړه د صبر چل هم راځي. جانانه تا پې هسې زړه ونه کو، زمونږ د زړه په لار خوشل هم راځي. د شوګیرو رازونه مه پټوه، تا خو وی خوب لتا نبیل هم راځي. ملګرو چې چېرته هم یې په دعاګانو کې یاد ساتئ، زموږ په دعاګانو کې یې تر روان خپرونو پورې راکړئ اجازت.